نمو ډیوې د ذهن بلې شوې نه شپې ووتې نمو ډیوې د ذهن بلې شوې نه شپې ووتې په دې مرګوني اذیت کې زمانې ووتې نمو ډیوې د ذهن بلې شوې نه شپې ووتې په دې مرګوني اذیت کې زمانې ووتې او عطا صاحب شعر دی چې د نظام جال لکه دجال یمن اسکور نیولې د نظام جال لکه دجال یمن اسکور نیولې سر مې ته نوزي که هر څو مې ته خپې ووتې او بل شعر دی چې عجب سفر د اختیار له ژونده هم وګدو عجب سفر د اختیار له ژونده هم وګدو نه فیصلې ته رسېدو نه فاصلې ووتې عجب سفر د اختیار له ژونده هم وګدو نه فیصلې ته رسېدو نه فاصلې ووتې دا یو غزل دی جان صاحب او دا هلته ما په کوارانټین کې لیکلی او ردیف هم کوارانټین کې دی سحال رانه پوښتې علی جناب په کوارانټین کې سحال رانه پوښتې علی جناب په کوارانټین کې نخ پیشتا نو زر شومه خراب کوارانټین کې یو ژوند لکه د مستو چپو خپور په نرمه شګه بیار صاحب یو ژوند لکه د مستو چپو خپور په نرمه شګه بل ژوند غلی ولاړ لکه دریاب په کوارانټین کې او سیب شوي دیوالونه د خپل نور لارې ته ګوري سیب شوي دیوالونه د خپل نور لارې ته ګوري وچ شوی ستا د لاس هغه ګلاب په کوارانټین کې او شعر دی چې د لپې پراهیل کې د یو خال سو تفسیرونه د لپې پراهیل کې د یو خال سو تفسیرونه په شپه ورځ کې ته لولم یو کتاب په کوارانټین کې مننه دی او د سرو سترګو باران دی د وادو پړی وراسته کړو نعیم صاحب شعر دی د سرو سترګو باران دی د وادو پړی وراسته کړو کوم استا د فکر احتساب په کوارانټین کې او شعر دی صورت صاحب د وخت په کوټیالۍ کې یم قیدی لکه د زرو د وخت په کوټیالۍ کې یم قیدی لکه د زرو د زیړ مازدیګر څومره لوی عذاب په کوارانټین کې مخته ده چې مننه جی د وخت په کوټیالۍ کې یم قیدی لکه د زرو د زیړ مازدیګر څومره لوی عذاب په کوارانټین کې او مخته ده چې دا عکس پای نه کې دی اشنا غوندې دیداره دا عکس پای نه کې دی اشنا غوندې دیداره که ځان ته مدپس یم که ځان ته مدپس یې دستیاب په کوارانټین کې